د کابل ښار د قرنطین کېدلو طرحه نن ورځ تصویب شوه، خو په دې طرحه کې څه راغلي دي او که چیرې د کابل ښار قرنطین شي څه ستونزې به مخته راشي، دا ټول حال راسره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، وخت مو په خیر. کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب شوه. د ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کابینې لخوا په کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب شوه. څو شېبې وړاندې د ولسمشر ستر سلاکار او د کرونا وایرس د مخنیوي په وړاندې د جوړې شوې کمیټې مشر وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په کابل ښار کې پر تګ راتګ د بندیز لپاره جوړه شوې طرحه د کابینې لخوا تصویب شوه او تمه ده چې په دې برخه کې د مدیریت لپاره جوړه شوې کمیټه به وروسته جزئیات شریک کړي. تر دې وړاندې په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې ګرځبندیز اعلان شوی و چې له تېرو 3 ورځو راهیسې په یادو شویو ولایتونو کې تګ راتګ درول شوی. د عامه روغتیا وزیر ښاغلی فیروز الدین پیروز وړمه ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې که د کرونا پیښې زیاتې شي، په دغه ښارونو کې به د پورتنیو 3 ولایتونو په شان ګرځبندیز اعلان کړي. کابل یو ګڼتوکمی ښار دی چې د اټکل له مخې څه د پاسه 6 میلیونه وګړي پکې استوګن دي. دغه وړوکی ښار چې د مساحت محدوده یې هم وړه ده، د هېواد له کابو 33 ولایتونو څخه راغلي وګړي پکې اوسېږي چې وخت ناوخت یې پر ککړه هوا د پام وړ بحثونه او اندېښنې رد او بدل کېږي. کرونا اوس په یوه نړیوال چلنج اوښتی چې تر 9 میلیون زیات وګړي پرې اخته دي او په دې برخه کې ایټالیا تر بل هر هېواده زیات د کوویډ-19 تر برید لاندې راغلي. ویل کېږي په دغه اروپایي هېواد کې تر 8215 ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 80,000 نور پرې اخته دي. هسپانیا کې بیا 4315 کسان د مړینې خبر ورکول کېږي. چین، ایران، امریکا، فرانسه او آلمان له پورتنیو 2 هېوادونو وروسته هغه هېوادونه دي چې کوویډ-19 پکې په خورا چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. په افغانستان کې تر دې مهال د 96 کسانو پر کرونا د اخته کېدو راپور ورکړل شوی. په دې ډله کې 3 کسان وژل شوي او 4 نور بیرته رغېدلي. په ډېرو ولایتونو کې اوس هم پر مشکوکو پیښو معاینات روان دي چې ښایي دا شمېره نور هم لوړه شي. کرونا له نړۍ سربېره د افغانستان پر اقتصاد ژور اغېز شیندلی. ویل کېږي په بازارونو کې د توکو بیې ورځ تر بلې لوړېږي او دغه چارې هېوادوال اندېښمن کړي. که زموږ ویډیو مو خوښ شوی وي، زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.